مخامخ ونه شو کولای اوس په داعش وزنی پاکستانی پوځ لخوا د پی ټی ام د مشرانو د ترور کولو پلان د افغان طالبانو استخباراتي رسنۍ لخوا رسوا شو. منظور پښتون ته د خطر زنګ. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. څو ورځې وړاندې طالبانو کابل کې د داعش یوه مهمه شبکه ونیوله چې د افغانستان اکثریت بریدونه پلانول او عملي کولي او اقرار هم وکړ چې مرکزونه بلوچستان کې دي. تازه خبر دا دی چې د طالبانو استخباراتو اړوند رسنۍ المرصاد د ځینو معتبرو او موثقو امنیتي سرچینو څخه هغه لیست ترلاسه کړی چې د روان 2024 زیږدي کال د جولای په 10 نیټه د داعشي فتنهګرو له یوې مهمې شبکې څخه ترلاسه شوی و او په پاکستان کې د داعشیانو لپاره مطلوب اشخاص پکې په نښه شوي و. دا لیست له هغې شبکې ترلاسه شوی چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د داعشیانو په یو مهم پټنځای کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوي وه. په یاد لیست کې د یو شمېر مهمو اشخاصو چې داعشیان د له منځه وړلو هڅه کوي نومونه په لاندې ډول دي. لومړی منظور پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر چې د پوځ خلاف څرګندونو له امله یې څه موده زندان هم تیر کړی دی. دوهم نور پاچا د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسؤل. دریم نورالله ترین د سند صوبې لپاره د پی ټی ام مسؤل چې څو میاشتې زنداني شوی هم دی. زکیم خان وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی. نوموړی په وزیرستان کې زیات فعال دی. د شهید ګیلمن نږدې ملګری او یو ځای ورسره بندي و. یادونه د ګیلمن پښتون نوم هم په یاد لیست کې و. نوموړی څه موده وړاندې ووژل شو. پنځم قاسم اچکزی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی کمیټې غړی. نوموړی په بلوچستان کې زیات فعال دی. شپږم لطیف وزیری د پښتون ژغورنې غورځنګ له مؤسسینو څخه دی او په وزیرستان کې زیات فعال دی. اووم بادشاه پښتون د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی په وزیرستان او بلوچستان کې زیات فعال دی. اتم د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان مخکینی غړی محسن داول چې د شمالي وزیرستان میرانشاه اوسیدونکی دی. همداراز ماهرنګ بلوچ د پاکستان رژیم پر ضد د بلوچستانو مظاهرو کې مخکښه څیره ده. یاد لیست کې د مولانا فضل الرحمن د ګوند مخکښ کسانو نومونه هم شامل دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.